د مینې ځینې کیسې د واده سره پای ته نه رسیږي، دوی د قربانۍ، درد او مرګ سره پای ته رسیږي. دا یوازې یوه کیسه نه ده، دا ادم خان او درخانۍ ده، د ټولو زړه ماتونکې د پښتنو د مینې کیسه چې تر اوسه ویل شوې ده. ډېر پخوا په یو پښتون کلي کې د ادم خان په نوم یو زړور ځوان ژوند کاوه. هغه د خپلې زړورتیا، غرور او عزت لپاره پیژندل کېده. په همدې مځکه کې درخانۍ یوه نادره ښکلا او فضل لرونکې ښځې ژوند کاوه. کله چې ادم خان هغه د لومړي ځل لپاره ولیده، نو زړه یې د تل لپاره پر هغې وبایلود. د دوی سترګې سره وجنګېدې او پرته له الفاظو مینه پیدا شوه. خو د دوی مینې یو دښمن درلود او هغه د پښتنو رواج و. درخانۍ د یوې ځواکمنې کورنۍ پورې اړه درلوده او ادم خان که څه هم زړور و، خو وړ نه ګڼل کېده. د دواړو کورنیو وویل دا مینه به شر راوړي. درخانۍ په خپل کور کې بنده وه. ادم خان ته خبرداری ورکړل شوې وه چې لرې پاتې شي، خو مینه خبرداریو ته غوږ نه نیسي. درخانۍ اړ شوه چې له بل سړي سره واده وکړي. کله چې ادم خان دا خبر واورېده، د هغه نړۍ ونړېده. هغه د سیوري په څیر ګرځېده او ټوله شپه به یې ویښه تېره کړه. د هغه ځواک ورځ په ورځ کمیده او زړه یې مات شو. مینه ورو ورو په درد بدله شوه. ادم خان د درخانۍ پرته د ژوند کولو توان ونه درلود. ادم خان په غم کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. کله چې درخانۍ د ادم خان د مړینې په اړه واورېدل، هغه هم د غم څخه ژوندۍ پاتې نه شوه. یو په یو مینه د مینوالو سره مړه شوه، خو د دوی کیسه د تل لپاره ژوندۍ شوه. ادم خان او درخانۍ موږ ته یو شی را زده کوي، او هغه دا دی چې رښتینه مینه هیڅکله نه مړي، حتی که مینوال هم مړه شي. د دوی نومونه لا هم په پښتنو سندرو، شعرونو او زړونو کې ویل کیږي. که دا کیسه ستاسو زړه ته لوېدلې وي، نو هیله کوم چې ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره. او لاندې په کمنټ کې تبصره وکړئ، آیا تاسو باور لرئ چې رښتینې مینه لا هم شتون لري؟